السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانانو ما نه غوښتل چې دغلته یو سپی جهانګیر په نوم باندې دی، یو کوڅه ډب سپی چې کوټه یې معلومه نه ده، دی بدې ردي ټولو افغانانو ما ته هم کنځلې کوي، هر یو مبارز کا پورته یو که ښکته پښتانه ټولو ته ورور اختارونه ورکړي، ټولو پسې ویډیوګانې کړي، مور خویندې ټول د دا یادوي. دا دومره حیثیت نه لري چې رضا که دلته ولګوم یا زه پسې ویډیو وکړم، خو زه د خپلو افغانانو نه مجبور شم. هر یو افغان ما ته ټلیفون کوي چې دا سړی را پیدا کړه، دا په انګلینډ کې اوسېږي، په آیرلینډ کې اوسېږي. نو په دې خاطر دا ویډیو کوم. او بل دا دی چې خلک دا فکرونه کوي چې ته یېرېږي، ته دلته ولې جواب نه ورکړې. نو زه داسې سپیانو ته جواب نه ورکوم، ځکه دا خو کنځلماران خلک دي. دی خو په خپله مور باندې غیرت نه کوي، مور په نوښار کې ناسته ده، بېچاره زکاتونه غونډوي. ما ته د پامیل خپل د پامیل والا ټلیفون وکړم، دی په میاشتو میاشته خپلې مور ته ټلیفون نه کوي. دلته د شرابو بوتل ووایو راشي وروره په لایف ته کښېني او کنځلې کوي، تا سره به ګورم هغه سره به ګورم. افغانانو که چېرته ما ته معلومات وې، دته به ما باړم ښودلی وې، دته به ما جم ښودلی وې، دته به ما دره دمخیل هم ښودلی او دته به ما کامه هم ښودلی وې. خو ما ته ادرس نه دی معلوم، ځای راته نه دی معلوم، او چې معلوم شو بیا به ګز او میدان. خو زه یو خبره کوم افغانانو چې هر چا دا کومک وکړو د ځای معلوم کوي، څه ورته ویې ما بیا زه پوهېږه او د حساب او کتاب پوهېږه، حکومت پوهېږه. خو زه دته دا ویم، دا واوره، ته چې اختارونه ټول افغانانو ته ورکوې، ټول په لر او بر ټول پښتنو مبارزینو ته، ته راشه په دې انګلینډ کې کم ښار چې وې ته یو 2 ساعتو دپاره راشه، لندن ته راشه، برمنګم ته راشه، المراک روډ ته راشه، زموږ ټول خټک ورونه هلته اوسېږي، ته هلته یو 2 ساعتو دپاره راشه، مانچستر ته راشه، لیډز ته راشه، سکاټلینډ کوم ځای چې وې زه درځم. د هغې نه علاوه بیا چې هر ملک ته تلې زه درسره ځم. که د نر بچی او چېرته د پښتون نه پیدا یي، د پښتنې مور نه پیدا یي، د سپی نه نه پیدا، نو دی ګز او دی میدان. خلکو ته به بیا اختارونه نه ورکوي. زه کولی شم چې ستا مور هم یاده کړم، زه کولی شم ستا خور هم یاده کړم، ستا ورندار هم یاده کړم، ستا ټول فامیل هم یاد کړم. خو خدای دې ما ته دا جرأت نه راکوي او نه ما د خوله دا خبر راځي، ځکه ستا مور او خویندې څه ګناه کړې، ته یو سپی غاپه. خو زه ټولو ګلخانانو ته ویم، د دې په شا چې یو 3-4 ګلخانان په سعودي کې اوسېږي سپي، دا هلک به غاښونه بیا په چا باندې مات کوي. تاسې خو هلته په سعودي کې ناست هستئ، د سعودیانو غلامي کوئ، بغیر اجازې ته تشناب ته هم نشئ تللی. تاسې زه یو پېژنم، دا هلک هم رامخکې کړی دی، دا به په چا باندې وغربوئ دلته. او زه تا ته ویم جهانګیره، تا ته خدای راسي دی چې هر کله په لاس رالي، ما خو درته ویلي دي، بیا به سره خبرې کوو. خو زه ګلخانانو ته دا ویم چې هر څومره کنځلې تاسې وکړئ، هر څومره بد رد تاسې وکړئ، قسم دی چې موږ د خپل مبارزې نه وانه وړو. ستاسې غونډه کې 100 ګلخانان، 1000 ګلخانان چې نور هم پیدا شي زموږ مقابله نشي کولی. زه لکاو میلیونهاو زه فالوور لرم، ما پسې د هغه میندو خویندې په افغانستان، په وزیرستان، په سوات، په ملکان، په باجوړ کې ورونه زموږ مشران همزولي ټولو دوا دي موږ پسې، موږ د هغې اواز یو. موږ ستاسې د سپو په خولو باندې خپله مبارزه نه خرابو. خو دا مې واورئ چې موږ دې ته مو مجبوروئ چې دلته لایفونو ته بیا موږ بلوچ مجاهدین راولو او لایفونو کې کېنو او هغې سره موږ د پاکستان د جهاد په باره کې خبرې کوو، او یا د الطاف حسین دلته راولو چې د پاکستان په خلاف غږېږي. موږ مجبوروئ دې شته، او که مجبور هم کړو بیا دا کار موږ کوو، په هر حالت یې کوو. موږ الحمدلله منظم یو. موږ هغه خلک چې دلته عملي مظاهرې کړي، د دې پاکستان دهشتګر ریاست مخې ته او سفارت مخې ته ولاړې چغې مې والې دي. نو خبره دا ده چې ده ما ته چلنج راکړی دی سپي، د ده چلنج زما قبول دی، خو دی به ځای ښیي، دی دې وښیي. ده سره زما د ټلیفون نمبر هم شته دی، دا زما ملګري هم پېژني، هر څه پېژني. ګز او میدان جهانګیره زه به ستا زور وګورم. که د نر بچی بیا به اوس د چلنج دې راکړی دی او ما قبول کو. اوس که د نر بچی ځای دې وښیوه، زما ځای خو معلوم دی، زما ادرس معلوم دی، هر څه ته معلوم دي. ته دې خپل ځای او ادرس او ځای دې معلوم که. 2 ساعتو لپاره ته راشه، انشاءالله ستا به موږ ډېر ښه استقبال وکړو. او کله چې ته انشاءالله چا ته په لاس ورغلي، بیا به ستا معلومات وشي. دا د سپی نه غونډه کې په کوټه کې چې کښېني، دا کنځلې اسانه کار دی. عملي میدان چې عملي میدان ته راشي، هغه خبره کوه. بیا به عملي میدان کې سره ما ورته خبرې کوو. ما ستا چلنج قبول دی، غول غوښیان مه خوره. ګنې په دې پیج کې به زما په پیج کې به هلکان راځي، ولاکې درته نه مور پرېږدي نه درته خور پرېږدي او یو شی ته پرېږدي، ځکه زه د هلکان دي بیا زه یې نشم کنټرولولی. خوښه دې خپله سپي غوندې کښېنه، خلکو پسې کنځلې مه کوه، افغانانو پسې. ستا حیثیت ما ته معلوم دی، ته چې دلته چېرته پاتې شوی چا سره، ستا د فیمل نه ما ته ټلیفون راغلی. زه نه غواړم چې ستا د فیمل په باره کې ډېره خبرې وکړم، خو ته یو سپی، ته خپل فیملي دې نه پرېږدي په پاکستان کې، ته هلته تللی نه شي، ولې نه ته ما ته اختارونه راکړې. رامیدان ته شي د انګلینډ کې چارې دي، ته راځې در سره درځمه. رامیدان ته شي یو درېمګړی به کښېنو په میز کې، زه یې معلوم کړو سره.